شعر دي وای په قطار قطار ګلونه خواره شول بیا په قطار قطار خواره شول ګلونه څه وکم ته چاپېر د ازغي دي څه وکم ته چاپېر د ازغي دي ګلاسونه نشم وړی رقیبان ته دي چاپېر دي جانان خندلې د بلای نشي او زه ورته کتلی د کوزه نشم څه وکم نږدې نشم ورتلی ته چاپېر دي رقیبان دي څه وکم په غمجنو سترګو ورته ګورم د لرې نه چې ګوري خندا کوي څه وکم د لرې نه چې ګوري خندا کوي خدایا خوالی ورتلی نشم مجبوره یم پښتو معذوره زه چې دا غزل لیکم بل دی چې شراب مې نسکل که څه وکم د مجبورۍ نه مې پیشرو وکړل بس شراب مې نسکل که څه وکم د مجبورۍ نه مې پیشرو وکړل او خدایا داسې حالات به شروع شول نن چې پخپله پستومانه پستومانۍ په ګاونډۍ پسې پاگل شو خیر دی ملنګ جانه غزل دې جوړ که بیا وګوره وروسته خیر دی ملنګ جانه غزل جوړ که بیا یې وروسته وګوره څه غلطۍ که رانه کېږي درنه پې غواړم معذرت او بخښنه زما دعا ده چې تاسو ټول استئ خوشحاله او په ګڼ محفل کې چې شمه بله شي بس مري په ګڼ محفل کې چې شمه مري بس مري زه څه وکم خدایا دغه یو جانان د لاسه ژوند نشم تېرولی بې له تانه څه وکم خدایا دغه جانان نه بې له تانه ژوند نشم تېرولی څه وکم خدایا رقیبان دې ته چاپېر دي خوالی ورتلی نشم څه وکم تا ویل چې د لرې په کتو باندې مینه سیوا کېږي تا ویل چې په لرې کتو باندې مینه سیوا کېږي ما ویل تل زه سمې والله تا یادوم څه وکمه دغسې به درته ګورم او مړه لږ راته په مینه وګوره بیا ځه مړه لږ راته په مینه وګوره بیا ځه خیر دی که مسافرۍ له ځې نه بیا ځه لږ د لرې نه راته وګوره که ځې نه بیا ځه لږ وخنده نه بیا ځه ګلونه تې چاپېر دي خوالی ورتلی نشم ازغي دي ما ویل ښه شوله چې ته راپخلا شوې ما ویل ښه شوله ته چې راپخلا شولې وی خندل ویل د یو څو ورځو مېلمنه یم د بل پړولۍ کې به در نه ځمه بس په ځان یې پوه نه کړم د شرابو بوتل ته مې مخه کړه خدایا څه وکم نږدې ورتلی نشم رقیبان ته چاپېر دي د ګلونو او بل دی چې په ګڼ محفل کې شمع ویلي کېږي پتنګان پې ځان قربانوي په ګڼ محفل کې شمع ویلي کېږي پتنګان پې ځان قربانوي دا بعضې شاعران چې ګورم په دې خپله شاعرۍ پسې خندا راځي دا بعضې شاعران چې ګورم د خپله شاعرۍ پسې خندا راځي خو څه وکم خلکه د مجبورۍ نه دا غزل یو شعرونه کوم چې څه وکم لږ قابله ناقابله یم بې تعلیمه یم ځکه مجبوري کوم دا شاعري څه وکم بې تعلیمې مجبورۍ نه د شاعري کوم که څه غلطیانې پکې کېږي درنه به غواړم بخښنه ګورئ ګرانو مینهوالو د شاعرۍ سره زما ډېره مینه ده او زړه مې غټ ارمان د شاعر جوړ شم که څه غلطیانې پکې شوي اول خو د دې معذرت او بخښنه غواړم او څونه خلک چې دا ګوري دا شعر کې مخکې او لږ یې وګورئ چې کوم شاعر مخکې راوتی و زما نه هغه هلک شي ګډ شاعري چې کله که د هغې نه ښایي دا مو ما ته بېرته په کمنټس کې به راولېږئ انشاءالله تعالی او که زه ژوندی وم چېرته بې خدای پاک راله ژوند ژوند و که نو ژوند نه سره خوا وکړه امید مې دی چې تاسو ښه ژوند مې نه ځي خوندونه ولا اخلئ مطلب مې دا دی لکه که ژوندی وم او انشاءالله تعالی بیا به یو ورځ ستاسو سره راځم د خیره او دا وګورئ که دا صحیح وه بیا به ما ته وښایي صحیح ده او دا زموږ اوس هم دی زیان لکه ماسپښین دی بس ماښام ماښامونو ټیم دی نور پرې وځي او دا ټیم ما سره پای تلو ځکه رانم ستاسو سره او زه به د نو څه اجازت لرم که چېرته یې څخه د آباد اوسېږي د الله په امان السلام علیکم